السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو مسلمانانو ورونو، دا کم مسلمانانو ورونه چې په داسې ملکونو کې دي چې هلته د اختر لمونځ په عیدګاه کې یا په مسجد کې نسي کولی، منع دی، هغه دې په خپلو کوټو په خپلو وطاقو کې د اختر لمونځ دې وکړي. یو د امام وټاکي، هغه دې مخکې سي، نور دې پسې ودرېږي، دوه درې وطاقو والا یا دوه درې کمرو والا یا دوه درې کورو والا دې یو ځای سره راجمع سي، بیا دې یو ځای د اختر لمونځ وکړي. که چیرې یو ځای کې باشره امام نه وي، نو هغه ژر خیلی هم ورکولی سي. په داسې وخت کې چې بل سم امام باشره امام نه وي، نو بیا په ژر خریلې پسې هم کول څه ستونزه نه لري. د اختر د لمانځه طریقه هغه به په دا بل کلیپ کې تاسو ورسره واورئ، زه به د هغه خبرو سره ولګوم. خو صرف امام به قرات په زوره وایي، نور به ټوله یوه طریقه ده د مقتدي و د امام دپاره. صرف امام به قرات په زوره وایي، هغه مقتدیان به قرات نه وایي. او بل دا دی چې د اختر د لمانځه څخه وروسته به خطبه وي. د جمعې په ورځ خو د لمانځه څخه مخکې وي، خو د اختر په ورځ کومه خطبه چې ده هغه د لمانځه څخه وروسته ده. خطبه داسې نه ده چې خامخا په موبایل کې ته راواړوه اوږده خطبه وایه یا په کتاب کې راواړوه. صرف په اوله خطبه کې یو صورت ووایه، په دویمه خطبه کې بل صورت وایه. دا کوچني کوچني صورتونه چې ته زده دي، که چیرې کرسۍ نه وي دغسې پر مځکه هم کښېنستلی سي د دوه خطبو په مابینځ کې، که کرسۍ وي دا خو بیا نوره ښه خبره ده. بعضې په دې کې پریشانه وي چې د امام به نیت څنګه کوي. امام دې په زړه کې د مقتدیانو نیت وکړي، نور په خوله باندې ګسه ویل ضروري نه دی چې بیا به اوس د یا نیت زده کوي بیا زده کېږي نه. بس په زړه کې دې دغه نیت وکړي چې زه د کوچني اختر لمونځ کوم او د مقتدیانو نیت یې پکې وکړي. بس دغه زموږ د لمانځه طریقې یا زوړ کلیپ چې موږ مخکې ریکارډ کړی و، تاسو هغه واورئ چې د لمانځه پوره طریقه در وښي. محترمینو، د اختر د لمانځه طریقه داسې ده چې کله سړی عیدګاه ته ورسي او امام د جمعې دپاره اعلان وکړي، نو صفونه برابر سي، دی د خپل نیت وتړي په امام پسې. نیت په خوله باندې ویل ضروري نه دی. دا ډېر کسان موږ سره پر څنګ ولاړ وي، دی و نیت سره لګیا وي امام تکبیرونه ځینې تیر کړي. په خوله باندې ویل ضروري نه دی. صرف 2 رکعاته لمونځ د کوچني اختر په 4 تکبیره واجب. مخ مې د په لور د کعبې شریفې په دې ځل امام پسې الله اکبر، دا په زړه کې نیت وکړه. بس امام الله اکبر کوي او ته هم الله اکبر ورسره وکړه. او بیا امام سبحانه وایي، ته به هم سبحانه وایي، امام هم پټ وایي، ته به هم پټ وایي. او دغه رنګه بیا امام تکبیر وایي، 3 تکبیره، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. د هغه ثبات کې د لاسونه چې پورته کوي، بیا به لاسونه نه نسي، لاسونه یې لکه وا 3 تکبیره چې وویله بیا به لاسونه ونسي. نو بیا امام اعوذ بالله بسم الله قرات شروع کړي، الحمدلله او سورت ووایي. ته به په دا وخت کې خاموشه ودرېږې، لکه څنګه چې د سال لمونځ کې خاموشه ولاړ وي، دارنګه به خاموشه ودرېږې یا د جمعې په لمانځه کې. نو بیا چې کله امام رکوع له ولاړي، ته به هم رکوع له ورسره ولاړ شي. چې دویم رکعت له راپورته سوې، بیا امام قرات وایي او ته به خاموشه ولاړ وي. چې امام قرات ووایي الحمدلله او سورت ووایي، بیا امام 3 تکبیره وایي، 3 تکبیره، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. بیا به لاسونه پورته کې او بیا به الکه، او چې کله امام رکوع له تکبیر وایي بیا به رکوع له ورسره ولاړ شي. لاسونه چې کله پورته کې د غوږو پرې، او بیا لاسونه نه سمه پر نامه باندې دا 3 تکبیره کې بیا لاسونه الکه، او چې امام رکوع له ولاړي بیا ورسره ولاړ شي. نو دغه طریقه سره به لمونځ وکړي. او په کم ځایونو کې چې په دا خارج کې 12 تکبیره وایي، نو په هغه 12 تکبیره پسې هم هیڅ مشکل نشته. رد محتار، فتاوا هندیه او دا ټول کتابونه دا لیکلي دي چې په هغه پسې بس د هغه اتباع وکړه، 4 تکبیره ورسره ووایه. چې په کوم ځای کې امام 4 تکبیره وایي څه مشکل نشته. په حواله سره د فتاوا هندیه جلد نمبر اول صفحه نمبر 115، رد محتار جلد نمبر اول صفحه نمبر 122. او د کوچني اختر چې کومه خطبه ده هغه د لمانځه ثبات کې ورکېږي، هغه خطبه کې به هغه اورېدل واجب ده، خبرې به نه کوي لکه د جمعې خطبه چې کومه وي. او د هغه رنګه د اختر وخت چې کوم دی هغه د اشراق د وخت څخه شروع کېږي. چې کله د اشراق وخت داخله سي، بس د اختر وخت هم بیا داخله سو. د اختر وخت د اختر لمونځ په هغه وخت کې کولی سي، د اشراق د وخت څخه بیا د زواله پرې. د اختر په ورځ باندې د اختر د لمانځه څخه مخکې نفل نسي کولی، نفلونه به نه کوي. بیا د عیدګاه ثبات کې په عیدګاه کې به نفل نه کوي، کور راسي بیا نفل کولی سي. دغه طریقه سره به لمونځ وکړي د اختر. دا وسلام.